انجینر نظر محمد مطمئن وای خلیلزاد د کرزي کور کې د سولې فعالانو ته په پاکټونو کې پیسې ورکولې. سلام ستړي مشه، وخت مو په خیر. په اے اف جی پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. اے اف جی پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس له سره چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د حکومت د ملي اولمپیک او مدني روزنې عمومي رئیس انجینر نظر محمد مطمئن په خپل کتاب کې د امریکا او طالبانو د سولې تړون کې افشا کړې ده چې د افغان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مستعفي شوي استازي زلمي خلیلزاد د پخواني ولسمشر حامد کرزي په کور کې د سولې په برخه کې ورسره همکارو افغان سیاستوالو ته په پاکټونو کې پیسې ورکولې. دا کتاب د 2020 اگست میاشت کې خپور شوی او مطمئن پکې دا خبره د طالب پلوه شنونکي محمد ځلاند او د حامد کرزي د نږدې ملګري قاضي ګل رحمان په حواله د خلیلزاد او د کرزي په کور کې د راټول شویو کسانو د یوې غونډې له جریان څخه نقل کړې ده. ښاغلي مطمئن لیکلي د اکتوبر پر 21 ما لیکوال ته ډاکټر فیض محمد ځلاند د قاضي ګل رحمان له خولې وویل چې په غونډه کې پر دې ټینګار وشو چې اوربند وشي. خلیلزاد له ګډونوالو وغوښتل چې د سولې په برخه کې له ده سره مرسته وکړي. د خدای په امانۍ وخت کې د خلیلزاد لخوا د غونډې ډیرو ګډونوالو ته په پاکټونو کې پیسې هم ورکول کېدلې. د مطمئن په دغه کتاب کې د ولسمشر غني پر ضد د حامد کرزي د دسیسو یادونه هم شوې ده. نظر محمد مطمئن په دې اړه لیکلي د 2019 کال اکتوبر 9 استاد محمد زمان مزمل راته وویل نن د کرزي په کور کې 10 پورې سیاسي څیرو خلیلزاد ولید. کرزي ورته وویل نور موږ حوصله نه لرو چې ستاسې امریکایانو لاسپوڅي ډاکټر غني په واک کې وي. ولسمشر ټرمپ ته ووایه چې نور دې د خپل لاسپوڅي دروغ غواړي، موږ یې نه غواړو. مطمئن د خپلې همدغې سرچینې په حواله وړاندې لیکلي کله چې حامد کرزي همدا د امریکا لاسپوڅي خبره وکړه، خپله کرزي او د ناستې ټولو ګډونوالو وخندل، ځکه له ډاکټر غني مخکې همدا کرزی و چې په همدې موقوف او د امریکا لاسپوڅي افغان ولسمشر و. د یادونې وړ ده چې په دې کتاب کې په مشخص ډول له خلیلزاد څخه د حامد کرزي په کور کې د پیسو اخیستونکو سولې فعالانو نومونه نه دي ذکر شوي. حامد کرزي او د خلیلزاد ډیر زره تورن شوي چې په افغانستان کې د جمهوریت نظام د نسکورولو لپاره لاس ورکړی او په ګډه دا پروژه عملي کړې ده. دوستانو زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.